د کابل د روښانزړو مسلکي انسټیټیوټ چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي، تاسو وینئ چې د انسټیټیوټ احاطوي دیوال او دروازه له کلونو راهیسې خراب او رنګ او روغن ته ضرورت درلود. الحمدلله موږ د یو متحد ټیم په درلودلو او د دوی په هڅو وتوانېدو چې د یو مخلص وطندار په مالي ملاتړ سره د انسټیټیوټ احاطوي دیوال او دروازه رنګ کړو څنګه چې تاسو ولیدل. او همدارنګه موږ غواړو چې د انسټیټیوټ په دیوال باندې د انسټیټیوټ د معرفت لپاره تر څو د کابل ښار اوسیدونکي وپوهېږي چې دلته د نابینایانو یو عمده مرکز شتون لري، د دې لپاره په دیوال باندې په خطاطي شکل تبلیغات وکړو. دغه تبلیغات چې تاسو په دروازه او یا په دیوال د انسټیټیوټ وینئ چې لله هم د انسټیټیوټ په معرفت کې ډېر ښه رول ادا کړی دی. د څو ورځو راهیسې کله چې موږ دغه کار شروع کړی دی، د انسټیټیوټ پیژندنه د کابل د خلکو له لوري په ښه او بهتر شکل شوې ده چې داسې یو د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې تر چتر لاندې د نابینایانو یو مسلکي انسټیټیوټ تر 14 صنف پورې فعالیت کوي او وجود لري. موږ په آینده کې پلانونه لرو چې د انسټیټیوټ داخل احاطوي دیوالونه او همدارنګه د مسجد بعضې برخې چې هغه رنګمالۍ ته ضرورت لري او هغه رنګ کړو او کوم ځایونه چې داغګیرۍ ګچکارۍ او ګچ ته ضرورت لري انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ترمیماتي چارې هم مخ ته یوسو. البته د دغو رنګمالۍ یا د دغو خطاطۍ مالي ملاتړ د یو خیر شخص له لوري مخ ته وړل کېږي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي. نو موږ د هغو نه ډېر منندوی یو او مننه ترې کوو او د نورو وطنوالو نه هم هیله دا ده چې د وطن په آبادولو او جوړولو کې یو بل ته لاس ورکړو تر څو وطن هم په خپلو پښو ودرېږي.